زن و زمولا خدیخه خدای دې قبول کړي. مننه، مهرباني وکړئ. حلیمه روح نور، زه له امنیت نه راغلی یم. د یو کس په اړه مو څېړنه کوله، خلکو راته ویل چې له تاسې نه پوښتنه وکړم. څوک؟ رجایي چوزن. هغه ولې لټوئ؟ ما هم رجایي نه دی لیدلی. یوازې ماته یې دومره وویل چې مور مې د یو څو ورځې تاسې سره امانت وي، هم دومره. بیا مې نه دی لیدلی. له خپل یو ملګري نه 2000 یورو پور غوښتی دی. ډاکټره زه اوس پوه شوم. هغه هلک چېرته دی ها؟ داسې نه چې له بوراک سره یو ځای شوی وي او د زرګر پیسې ځان ته اخیستې وي. ما سره یې لوبه وکړه. وروره والله نه پوهېږم. ښه نو د هغه مور دې پیدا نه کړه؟ نه وروره. راځه عامر صاحب، د هغه کس پیژن پاڼه چې دی چې دوی کور کې پیدا شوی و، هغه کس بې هوشه پیدا شوی. اوس چېرته دی؟ نه پوهېږم، ناروغ سره یې څه کړي دي، خو په وینه کې ډېر زیات کیمیاوي مواد لیدل کېږي. په لاس کې یو څو ځایونه پچکاري شوي. د نشهیي توکو پچکارۍ؟ نه، داسې نه ده. فکر نه کوم چې خپله یې کړي وي. ښکاره ده چې د یو مسلکي کس لخوا ورته مواد پچکاري شوي. په وینه کې داسې مواد لیدل کېږي چې په ځینو درملو کې هم هغه مواد لیدل کېږي، خو پایله یې منفي ده ښاغلو. ولې؟ او دا پچکاري چې دته شوې ده، یو پښتورګی هم ورته له منځه وړی. سبق به رخصت شي؟ سبا ته تلای شي. اوس یې لیدلی شو؟ دا دی ناروغ مو دلته دی. مننه. شفا دې وي. زه د بیړنۍ ډلې امیر نجیب یم. دا هم سرګر عاکف دی. راځئ، موږ ډېرې پوښتنې وکړې. په سیمه کې هېچ هم ستا په اړه بده خبره ونه کړه، خو ستا پیژن پاڼه مو داسې یو کور کې پیدا کړه چې هلته غلا شوې وه. آیا ته غواړې چې موږ ته کوم څه ووایې؟ ته خیر رجایي، کوم معلومات چې تا راکړي وو هغو ځایونو باندې ما عملیات وکړل. د یمرک په نوم دې عملیات کې مو 18 کسان ونیول. د ډلې مشر دې ورال په ګډون. زما په ګډون 13 کسان کېږي، همداسې نه ده امیر صاحب؟ امیر صاحب، زه تاسې نه یوه غوښتنه لرم. مهرباني وکړه. مور مې فکر کوي زه یو ښه زوی یم، تل راته دعا کوي. زه هم تر خپلې وسې پورې هڅه کوم چې درناوی وکړم، خو د هغې د خوښې زوی نه شوم، هېڅ بریالی نه شوم. دومره حلالې پیسې مې هم پیدا نه کړې چې هغه پرې حج ته ولېږم. په هر حال له تاسو نه مې یوازینۍ غوښتنه دا ده چې هیله کوم مور مې باید پوهه نه شي چې زه یو غالي یم. هیله کوم ورته یو بل څه ووایئ. باید پوهه نه شي چې زه یو غل یم امیر صاحب. جرم دې کړی دی خو ته غل نه یې رجایي، او هېڅکله هم غل نشي کېدلی. مور مې حج ته ونه لېږله، یوازینۍ غوښتنه مې همدا وه.
ریجای تا نه یو پوښتنه کوم ته پوهیږي چې بوراک چیرته دی ښه څه چې تا موږ ته وویل آیا بوراک په رښتیا هم دومره غلاوې کړي د بیړنۍ ډلې غړو تر خپلې وسې پورې یعنې هم دومره پوه شوم امیر صاحب. مورې زویا دا دومره وخته چیرته وې پوښتنه مه کوه وګوره زما مدیر هم ستا لیدو ته راغلی کینئ کینئ په خیر راغلی تاسې د رجایي مدیر یئ تل یې ستاسې په اړه خبرې کولې ما ورته ویلي و چې کور ته یې راوله خو ویل یې نه مدیر صاحب وخت نه لري چې زموږ کور ته راشي ولې دې داسې ویلې رجایي زه دې هېڅ نه یم پېژندلی ترور جانې ډېر یو ښه زوی دې روزلی دی خو یو څو میاشتو لپاره بل ځای ته تبدیل شوی تبدیل شوی هو ترور جانې خو زر به بیرته راشي رجایي په دفتر کې تلم دا یوه خبره کوله چې مور مې غواړي حج ته لاړه شي او زه یې هم بوځم پیسې هم په یو ډول ټولې کړي دي دا چې بل ځای ته د دندې لپاره ځې ته به هم یوازې لاړه شي خو زه اوس په دې حالت کې هغه سپېڅلي ځای ته څنګه لاړه شم مدیر صاحب مور جانې زما خورم په همدې ورځو کې حج ته ځي ته به هم له هغې سره لاړه شي مور جانې د حج په پروسه کې به داود ښوونکی ستا نوم ولیکي زما په اړه اندېښنه مه کوه زه به کله کله تا ته زنګ وهم ښه سمه ده مدیر دې داسې غوښتي دي نو زه هم مدیر لرم ترور جانې نوم یې عدالت دی هغه رجایي له دې ځای نه بدل کړی دی حق دې راوبخه مورې حلال دې وي زویا خدای دې له تا نه راضي وي خدای دې زر له دندې په خیر بیرته راوله داود ښوونکی دا پیسې دې له کومه پیدا کړي دا ملت ډیر پاک زړه لري کله چې خلکو د داسې وې زړې ښځې په اړه واورېدل چې غواړي حج ته لاړه شي خو پیسې نه لري بیا یې دا پیسې راټولې کړي عامر صاحب ستاسې په څېر پاکو پولیسانو چې دا مرسته راټوله کړه دا ستاسې یوه ډېره لویه اتلولي وه خو کومې پیسې چې موږ په جومات کې راټولې کړي بسنه کوي تاسې دا واخلئ بخل شوې پیسې بیرته نه اخیستل کیږي
په دې حالت کې به موږ هم دا پیسې د امنیت خیریه مرکز ته وسپارو. امر مو پر ځای کیږي امر صاحب. لاړ شو امر صاحب. تاسې لاړ شئ. زه یو کوچنی کار لرم. سمه ده امر صاحب. راځه چې ځو. همدا ځای دی عایشې. خو دا کار څنګه وشو نجیبه وروره؟ دا به د یتیم قسمت و عایشې. ستا پیسې مو پیدا نه کړې، خو اجدر خپل یو ملګري ته زنګ ووهه. هغه غوښتل دا ځای خرڅ کړي، اجدر ترې واخیسته او غواړي چې ته یې مخته بیسې. په سرمایه کې هم ته 100 سلنه شریکه یې. ته جدي یې نجیبه وروره؟ هو خورې جدي یم. وروره خدای دې له تا نه راضي وي. اصلي ورونه لرم خو ما ته د اصلي ورونه هم نږدې لاس به دې ښکل کړم. استغفر الله. لا خو دې کار پیل دی. لومړی کار به دې دا وي چې دا ځای باید سم جوړ کړي. ته به له دې شهزادګۍ سره دې دوکان نه یوه ماڼۍ جوړه کړي له خیره. مننه. ته هغه ګولې چې ما په خپل ژوند کې د ځان لپاره لټولې. نه پوهېږم څه ووایم. د پتنګانو عمر ډېر کم وي. خپل دا پتنګ ډېر مه په تمه کوه. سمه ده درځم. خدای پامان. کوم ځای چې ما درته ویلی و. دا واخله. سمه ده زوی زیره اخلم. پلاره تو مې پیدا کړه. پیدا مې که ګرانه، خو تاسې همالته ودرېږئ. دې خوا مه راځئ، زه بېرته درځم. ته مې ولې نه راوړې؟ ارامه اوسه درته راوړې. نیازی حالت څنګه دی؟ امر صاحب د وسلې په وسیله وژل شوی، له نږدې واټن نه لګېدل. د دې انجلۍ په اړه کوم معلومات لرو؟ نه داسې کوم سند مو پیدا نه کړ چې په اړه یې معلومات پکې دي، خو فکر کوم دا جلۍ 14 یا 15 کلنه ده. ښه نو اټکل کولی شي چې دا پېښه به څه وخت شوې وي؟ یوه اونۍ مخکې. امر صاحب ښه وخت ولره. ورځ په خیر عایشې خورجنې. څنګه یې سره؟ خایم. په خیر راغلې نوربانو. خیر یوسې. د ښوونځي ملګرې مې کلجم ده. سلام کلجم، زه عایشه یم. سلام. دوکان دې خلاص کړی خورې؟ نه تر اوسه مې نه دی خلاص کړی. یوازې د خپلوانو لپاره خلاص دی. راځئ کښېنئ. تاسو ته چای راوړم؟ والله عایشې خورې ډېر به ښه وشي. خوندورې کلچې هم ورسره شته؟ البته چې شته. د عایشې خور د لاس خواړه ډېر خوندور دي. مور دې څنګه ده؟ نه پوهېږم. په دې ورځو کې موږ سره ډېرې خبرې نه کوي.
اوهو ما هم یو څو ځلې ورته زنګ وواهه خو ځواب یې رانکړ. اندېښمنه شوم. ناروغه خو به نه وي؟ نه ده، لږ څه خپه غوندې ده. سمه ده، زه یو ځل هغې ته ورځم. تاسې لاړی شئ، زه چای راوړم. سمه ده، راځه. سلام علیکم نعیم کاکا. هغه آکا نعیم آکا. نعیم آکا وعلیکم سلام. ستړی مه شې، راځه کېنه کیفه وروره. لږ مخکې څه خبره وه آکا؟ هېڅ یې مه یاده وه. که درته یې ووایم نو ماته به لیونی ووایې. وی وایه. یو مهم مېلمه مې درلوده. رښتیا؟ څوک و؟ اوس وخت نه دی. چای څکې وروره ها؟ والله ښه به وشي، یو پیاله چای به وڅکو. بوراک ته باید آفرین ووایم. که هغه کار نه وای پرېښی تباه شوی به وم. دا څه وایي آکا؟ بوراک دې وویل کاکا؟ غلی شه. کاکا نه اکا ووایه. تا مخکې بوراک یاد که آکا؟ څه دې وویل؟ د څه شي بوراک ها؟ مخکې تا خپله وویل که نه؟ چای دې نه راوي او که ټینګ؟ آکا خبره مو بدلوه که نه؟ ستا خو ټینګ چای خوښېږي. هو ټینګ چای راوړه آکا، ټینګ چای. زه تا ته یوه خبره کوم، خو ژمنه وکړه چې چاته به څه نه وایي. سمه ده. انټرنټ کې چا سره چټ کوه. ښه. که 15 ورځې وشوې، ډېر ښه سړی دی. نو تا لیدلی دی؟ نه، یوازې انځور مې لیدلی دی، خو ډېر ښکلی دی او لیکنې هم ډېرې مینه ناکې دي. هرومرو به زما له پلار نه ډېر توپیر ولري. پوهېږې وروستي ځل کې راته څه وویل؟ ویل ته هغه ګولې چې ما په خپل ژوند کې لټوو او زه ستا پتنګ یم. د پتنګانو عمر ډېر لنډ وي، دا پتنګ ډېر مه په تمه کوه. نوربانو دا مې چې ولوسته پښې مې رپېدلې، ډېره احساساتي وم، فکر کوم پرې مینه شوی یم. کلجم جانې وشې وه، ته خو هغه کس هېڅ نه پېژنې. او هو هغه هلک څو کلن دی؟ هلک؟ د څه شي هلک؟ هغه 30 کلن سړی دی. اوهو، نجلۍ ته لیونۍ شوې که څنګه؟ لیونتوب مه کوه. فکر کوم ستا هېر شوي دی چې تر اوسه 15 کلنه یې. نه مې دې هېر شوي، خو له ما سره داسې چلند کوي لکه ځوانه نجلۍ چې اوسم. نن له هغه سره ګورم. او ډېره ناوخته شوې، د هغه لیدو ته باید ورشم. باید لاړه شم. سمه ده، خدای په امان لاړم. کلجم که غواړې زه به هم درسره لاړه شم، یوازې د نن ورځې لیدنې ته دی، ځکه چې هغه کس هېڅ نه پېژنې، کومه پېښه ونه شي. ډېر غواړم چې تاسو سره ووینم. ډېر خوشحاله شوم چې ما ته دې پتنګ وویل. د پتنګانو عمر ډېر لنډ وي زما ګرانې. دا پتنګ ډېر مه په تمه کوه. دا څه دي ها؟ څه دي؟ همدا ژوند دی عاقفه وروره. ژوند د انسانانو ژوند بس هم دومره وي، د یوه اورلګیت په اندازه ارزښت لري. څه وشول نعیم اکا؟ څه به وي عاقفه، میرال ته مې زړه سوځي. ګناه لري، انسان خو پرېږده، داسې کار له لیوه سره هم نه کوي. میرال څوک ده؟ کومه میرال ها؟ تا همدا اوس میرال یاده کړه؟ ما؟ هو. پرېږده.
تر اوسه هم نوم او معلومات نه دي پیدا شوي. تر اوسه نه د ثابته شوی امر صاحب. په تیرو لاسو ورځو کې مو د ورک شویو کسانو راپورونه وڅېړل. داسې کوم خبر مو پیدا نه کړ چې د وژل شوې نجلۍ سره سمون وخوري. دا څنګه کېدای شي؟ دا جلې کورنۍ نه لري څنګه؟ له هر څه د مخه باید هغې پیژن معلوم کو. خو څنګه؟ امر صاحب دا نجلۍ 15 کلنه ده. هرومرو به کوم ښوونځي کې زده کوونکي وي. خو کېدای شي چې زده کوونکي نه وي. داسې ډېری کورنۍ شته چې په خپلو لوڼو درس نه وایي. خو داسې کورنۍ ډېرې لږې دي تیمور سارګر صاحب. یعنې که دا نجلۍ زده کوونکي وي نو په دې ښوونځیو کې باید پلټنه پیل کړو. د داسې نجلۍ پوښتنه به وکړو چې لاس ورځې کېږي ښوونځي ته نه ده تللې. کېدای شي داسې یوه نښه پیدا کړی شو. خو زه وایم ښه فکر دی. تیموره ته دا کار سرته ورسوه. سمه ده امر صاحب. وای دا کمرې مې ډېرې خوښېږي. اوسنۍ ډیجیټل کمرې مخ ډېر بدرنګ ښکاروي. دا موږ ته راکوي څه؟ انځور یادوه. کوم انځورونه چې زه اخلم چاته یې نه ورکوم. ښه په هر حال ووایې له ښوونځي پرته نور کوم کارونه کوئ؟ اوف له ښوونځي پرته خو نور ډېر وخت نه لرو. کور ته ځو او کور کې هم انټرنیټ کاروو، بل کار نشته. نوم دې نوربانو که نه؟ ښه ته څه کوې؟ تا ویلي و چې یوازې راځې. داسې ملګرې به دې راوړې وه چې خبرې زده وایي. زه خبرې کوم بسنه نه کوي. بسنه کوي. امر صاحب د ټولو ښوونځیو نه مې معلومات وغوښتل. پایله یې څه شوه؟ په پایله کې مو 2 داسې کسان پیدا کړل چې لاس ورځې کېږي غیر حاضر دي. خو دواړه هلکان دي. خو نور ښوونځي هم شته چې معلومات یې نه دي رارسېدلي. هو ډېر ښه. ښه نو ګرانې اوس نو لږه وخانده. ډېر ښه ډېر ښه. همداسې ودرېږه ډېره مه خورېږه. ډېر ښه وخانده. ښه هله نو ګرانې هلته کښېنه. وخانده. اوس ښي خواته وګوره او سر دې دې خوا راواړوه لکه حیرانه شوې چې هو همداسې. ډېر ښه. ډېره ښکلې څېره لرې. ډېره ښکلې. ما له ډېرو موډلانو سره کار کړی خو ستا په څېر ښکلې څېره مې تر اوسه نه ده لیدلې. زه شرمېږم. په هنري ژوند او مینه کې هېڅ شرم نشته. وګوره یوازې داسې انځورونه بس نه کوي. ته هم پوهېږې. هله راځه. آرام اوسه آرام اوسه. راځه دلته کښېنه. راځه. خورې ته یې څنګه ووژلې؟ څنګه؟ مهرباني وکړئ. کوټه یې همدا ده؟ دا زما د لور کوټه ده. هر څه د دې لعنتي کمپیوټر له امله وشول امیر صاحب. یعنې څنګه؟ ټوله ورځ به هم دې سره ناسته وه. ما داسې فکر کوي چې هغه به درس وایي خو هغې نور کارونه هم کول امیر صاحب. خو څنګه کارونه؟ زه په دې کارونو نه پوهېږم. لکه چې ورته مسج وایي. ساکن ورور لږ ډېر ښه پوهېږي. میرال به خپله دروازه بندوله او یوازې به کېناستله. کله کله به خوړو ته هم نه راتله. پوهېږم چې غم لرئ خو تاسو نه باید یوه پوښتنه وکړم. ولې مو د لور ورکېدو په اړه پولیسو ته خبر ورنه کړ؟ کابو 9 ورځې ورکه وه. سلام. نجیب یلماس د بیړنۍ ډلې امیر یم. لاسونه مې ککړ دي. بخښنه غواړم.
په خیر راغلی. تاسو د میرال پلار یې کنه؟ کینئ. تاسو ته د زړه صبر غواړم. پلاره میرال کوم چا وژلې ده؟ خدای دې د زړه صبر درکړي. مخکې له دې چې تاسو راشئ ستاسو مېرمنې نه مې یوه پوښتنه کوله. تاسو نه یې هم پوښتم لور مو ورکه وه ولې مو پولیسو ته خبر ورنکړه؟ نن له سفر نه راغلم مدیر صاحب، ډېر وخت دلته نه وم. له سفر نه؟ هو، د لارۍ چلوونکی یم. ښه نو دا چې ستاسو لور ورکه شوې وه دې خبرې نه هېڅ خبر نه وی؟ د دې کورنۍ پلار مې هیڅ خوښ نه شو. سبا یې اظهارات واخلئ، خبرو پاکلۍ څېړنه وکئ. د لور د مرګ خبرې واورېده خو هیڅ پرې خفه نه شو. عامر صاحب تاسو هم زما په څیر فکر کوئ؟ ته څه فکر کوې؟ دا کورنۍ له ختیځ نه دلته راغلې ده. یعنې چې د جهالت له امله یې وژلې ده؟ هماغه چې رسنۍ ورته دودیزې وژنې وایي؟ هو، خو د نجلۍ لپاره باید د دې موضوع په اړه هم څېړنې وکړو. عامر صاحب باید وګورو چې جنسي تیرا یا داسې کوم بل څه ورسره شوي که نه. په ټولیز ډول داسې وژنې د ناموسي مسلو له امله رامنځته کېږي. تاسو لاړ شئ. مننه کوم. ښه شپه. بله عاکفه چیرته یې؟ چیرته؟ عامر صاحب زما خبرې هېرې نه کوي. کاکا نه آکا ورته ووایي. وګوره تا خو مغزه له لاسه ورکړې په دې خو پوهېږم، خو دا چې د ځان په څېر یو کس پیدا کوي په دې نه پوهېږم. نعیم آکا، نعیم آکا، عامر مې. سلام نعیم آکا. سلام آکا. تا ته مې سلام درکا آکا. خانو ته د ارزرومي ها؟ زه هم په ارزروم کې بلد یم. هلته مې دندې ترسره کړي. لاس دې همالته مات کړی مو. ته څنګه پوه شوې؟ په څه شي؟ دا چې لاس مې مات شوی. پوهېږې ارزروم کې ژمی واوره یخ نیسي. که په ډار او احتیاط په لاره لاړ نه شې بیا لوېږې. همداسې نه ده وروره؟ ډار ځینې وختونه ښه وي. که څنګه عاکفه ډارن کس په یخ کې نه لوېږي، خپل هر ګام ته پام کوي. عاکفه داسې جالبه کسان ته څنګه پیدا کوې هېڅ پوه نه شوم. عامر صاحب نعیم اکا ډېر ښه سړی دی، له نورو خلکو نه توپیر لري. د هغې نجلۍ په اړه کوم معلومات پیدا شول؟ د نجلۍ په اړه معلومات پیدا شول؟ هو دغه نجلۍ کورنۍ معلومه شوه. څوک ده؟ د میرال په نوم یوه نجلۍ ده. میرال؟ زه ویده کېږم. ښه خوب درته غواړم.
بله څنګه یې الدرا زه د مینې پتنګ یم چان یم چان او د نه پیژندم څه بیا خو به د نشۍ توکي نه وي کارولي وګوره تا ته د یوې نوې نجلۍ انځورونه درلیږم نومې نو څه کوې هلکه نومې کول جام ده اوس خوشحاله شوې 14 انځورونه مې ترې اخیستي ډېر ښکلي دي هو البته وروره 15 کاله نه ده سایټ ته پورته کوم هو ګوره د هر انځور لپاره 4 غواړم نه هلکه لیونی خو نه یم کار چې ختم شو درمل مې ورکړل اوس په ارامه ویده ده سمه ده هو مایکل ته سلام وایه اوس خپل بانکي حساب کنټرولوم 3600 یورو باید راشي بای بای دلته راشه السلام علیکم وعلیکم السلام مننه کوم رانه جانې خبر مې ولوسته مننه ویده شه هرومرو به دې کې کوم حکمت وي کېدای شي د کومې لویې بلا د لرې کېدو لپاره په صدقه کې حساب شوي وي نه تر اوسه کوم خبر نشته سمه ده رانه جانې ډېره مننه کوم دروازه ټکېږي د لیدو په هیله ویده شه که نه وهم ده الله الله هر څه غلا کولی شم خو د یو شهید پیسې هېڅکله نشم غلا کولی په ناپوهۍ کې مې ترې سرلیرې مصرف کړي دي بخښنه غواړم پرون مې ویلي و سفر کې و څومره وخت کېږي کابو یوه اونۍ کېږي امیر صاحب یعنې پوره 2 ورځې هو نه یعنې پوره 8 ورځې کېږي امیر صاحب پرېکړه وکړه یوه اونۍ که 8 ورځې 8 ورځې مې وویل که نه امیر صاحب دا خبره ثابتولی شي هو له دفتر نه هم پوښتنه کولی شي ترکیې ته د تګ راتګ نیټې هم ښکاره دي سمه ده ماته د یوې پوښتنې ځواب راکړه پلار د لور په مرګ څنګه بې پروا کېدلی شي ولې د سترګو نه اوښکې لا نړۍ غواړې څه ووایه امیر صاحب ته ډېر ښه پوهېږې چې غواړم څه ووایم بله نجیب وروره ووایه عایشې وروره ډېر جالبه کار وشو څه شوي الله د خدای کارونو ته وګوره ځینې غلام دومره احساس لري تیموره دې کار کې څه وایې نه پوهېږم امر صاحب دا کار ډېر جالب و اوس خو به نه غواړې چې دا پیسې اوس هم کور کې پټې کې که نه عایشې تا بانک ته ورسوو نه زه خپله ځم ژوندی اوسې تاسې لاړ شئ نه داسې نه کېږي اسنه هماغه زموږ لاره ده ښه سمه ده بیا به دوکان ته لاړه شم راځه لورې راځه امیر صاحب دا چې هغه نجلۍ څه وخت وژل شوې معلومات مو ترلاسه کړل 9 ورځې مخکې 9 ورځې هو پوره 9 ورځې مخکې هو امیر صاحب یعنې هغه رزیل کس په سفر کې نه و یعنې کله چې هغه جلۍ ووژل شو هغه په سفر نه و تللی ستاسې پان دا یې د پلار کار دی تیموره تا د هغه کس په سترګو کې یوه څاڅکې اوښکه ولیده ښه نو اوس څه کولی شو امر صاحب
راځه عایشې. خورې دوکان مو خلاص کړ. مخکې له رسمي پرانیستو نه خپل ملګري مې راغواړم. ښه ده. خورې کومه خبره شوې؟ نه څه به شوي؟ یعنې څه کېدلی شي؟ د کور ښځه به نور څه ستونزه ولري عایشې؟ یعنې څنګه؟ خورې که د زړه درد لري د تل په څېرې ماته ویلی شي. نه کوم درد نه لرم. سمه ده خورې. نور نو زه ځم. هغه د دوکان د پرانیستو لپاره درته په تمه یم. تا ته یوه ډالۍ هم لرم. که زه در نشم بیا هم ښاغلی نجیب خو ارومرو درځي. هو له بیړنۍ ډلې نه هم ځینې ورونه او خویندې مې راغوښتي دي. صبر وکړه، ارامه اوسه نوربانو لورې. مه ژاړه، سمه ده. هر څه راته ووایه. څه شوي؟ کولجم څه؟ له پرون راهیسې کولجم لور مې نشته. د شپې کور ته رانغله، موبایل یې هم بند دی. لومړی مې فکر وکړ چې کومې ملګرې کره به تللې وي، خو که داسې وای هرومرو به یې خبر راکړی و. بیا مې هم د هغې ملګرو ته زنګ وواهه، ټولو وویل چې نشته. بیا مې پولیسو ته خبر ورکړ، خو تر اوسه هم کوم خبر نشته. خپلوانو ته مو زنګ وهلی؟ هو، ان د هغې پلار ته هم. پلار ته یې؟ هو، مونږ طلاق اخیستی 6 کاله کېږي. وروسته له دې چې مونږ طلاق واخیسته کولجم لور مې ډېره خفه شوه. له ما سره یې هم لیوالتیا ختمه شوه. له ښوونځي نه چې به راغله تل به خپلې کوټې ته تلله ښاغلیه. کله کله به یې د شپې ډوډۍ هم نه خوړله. کمپیوټر ته به ناسته وه. کمپیوټر ته؟ لورې هر څه راته ووایه. پلاره درته ومې ویل که نه، کولجم په مسج کې له یو کس سره پېژندلي وو. د هغه سړي عمر ډېر زیات و، کابو ستا په عمر. تا څه وایي لورې؟ هو پلاره همداسې و. ومې ویل داسې مه کوه. خو د هغه کس په اړه نور په څه پوهېږي؟ هغه کس یو عکاس دی، بس هم دومره پوهېږم. لورې ته هم له چا سره همداسې مسیجونه کوې؟ هو کوم یې. څه؟ څنګه؟ پلاره یوازې د ښوونځي له ملګرو سره مې د کورنۍ دندې په وخت کې یو بل سره مرسته کوو. یعنې یو بل سره مرسته کوئ؟ وروسته له دې مسیجونه په تا بند دي؟ پلاره دا خو کوم بد کار نه دی که نه. زما کمپیوټر خلاص کړه او ویې ګوره، زما ټول مسجونه له ټولګیوالو سره مې دي. هو اوس خو هر څه ستاسې د وخت په څېر نه دي. په دې اړه به وروسته خبرې وکړو اغلې نوربانو، تر څو چې زه په دې کار باندې په بشپړه توګه پوه نه شم. مسج ونه کې سمه ده؟ سمه ده. تیموره ته د میرال نومې نجلۍ له پلار نه یو ځل ښه څېړنه وکړه، ټول معلومات ترې واخله. عاقفه ته میرال مو وویل امر صاحب؟ هو. نعیم اکا د میرال په اړه یو څه ویلي وو. دا نعیم اکا نو څوک دی؟ عاقفه اوس نعیم اکا پرېږده، ته هم د ګلجم موضوع ښه وڅېړه. لاړینو ځایونو نه اجازه واخلئ، کور ته یې لاړ شئ. د پلټنې په موخه کمپیوټر ځان سره راوړئ. امر مو پر ځای کېږي امر صاحب. سمه ده امر صاحب. اغلې موږ غواړو ستاسې د لور کمپیوټر وڅېړو. ولې څه شوي؟ ستاسې لور له هغه کس سره لیدلي چې په مسج کې ورسره پېژندلی وو. موږ یې هم باید په اړه ښه څېړنه وکړو. امکان نه لري. زما لور هېڅکله همداسې یو کار نه کوي. هیله کوم آرامه اوسئ. یوازې
د څېړنې او ستاسو د لور پیدا کولو لپاره موږ دا کار کوو. زموږ موخه هم دا ده چې زر ګلجام پیدا کړو. ښه ورځ. راځه. عامر صاحب د وژل شوي انجلۍ میلار د پلار یعنی د حامي اورال سرات مې واخیستل. هغه کس وایي چې د دې پیښې په ورځ انقره کې خپل دفتر کې و. ما زنګ وواهه. د شرکت کسانو هم وویل چې هلته و. زموږ له خوا یو وکیل ورته رسمي پاڼه ولیکله چې په رسمي بڼه باید د هغه شون هلته ثبت شي. سمه ده، څارنوال ته به یې پرېږدو، نور زموږ کار نه دی. خو بیا هم په هغه باندې ډېر پام کوئ. سرګر صاحب زه دا د تخنیکي څېړنې برخې ته وړم. سمه ده، دا کار ښه وڅېړه. هر څومره زر چې کېږي راپور یې ماته راکړه. سمه ده سرګر صاحب.